السلام علیکم ګرانو محترمینو، امید لرم چې تاسو به راته روغ جوړ او د صحت په کلي سمبال وئ. زه یم هلال خوستی د هلال ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا دوستانو تاسو ته د ډېرو خوندورو او په زړه پورې ویډیو سره راغلی یم. دوستانو نن ویډیو کې تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو چې د امریکا ډیو لاټري یا د امریکا لاټرۍ لپاره ثبت نام وکړو. دوستانو مخکې له دې چې په ویډیو باندې فایل وکړو، په ډېرې مهربانۍ سره زما یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې چې کوم د ګنټې نښه راوځي په هغه باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو ورسیږي. دوستانو اوس راځو په ویډیو باندې فایل کوو. دوستانو لومړی به تاسو دغه درې اپشنونه چې دي دغه درې اپشنونه له پلی سټور څخه به ډاونلوډ کړئ. یو د پیکزیلی په نامه اپلیکیشن ده او بل د فوټو روم په نامه اپلیکیشن ده او بل یې ترڅنګ ایمیج سایز په نامه اپلیکیشن دی. دوستانو دا به تاسو خپل موبایل ته له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دوستانو دا چې د امریکا لاټرۍ لپاره ثبت نام لپاره تر ټولو مهم او ضروري کار عکس جوړول دي. دوستانو لومړی به تاسو ته د عکس ډیزاین کول تاسو لپاره وښیو. یعنې دوستانو د امریکا لاټرۍ لپاره عکس چې دی ډېر ضروري او مهم شی دی، باید تاسو لومړی ورته عکس ډیزاین کړئ. داسې عکس چې 600 په 600 پکسلو تر مابین وي، یعنې له دې څخه زیات باید هم نه وي. دوستانو اوس راځو، لومړی به تاسو دې یو پروګرام ته راسئ، یعنې فوټو روم په نامه اپلیکیشن دی، دې ته به تاسو راشئ، دا به کولاو کړئ. په دې باندې به کلیک وکړئ، داسې به کولاو شي. دا اپلیکیشن ته لږ صبر کوئ، انشاءالله دا کولاو کېږي. دوستانو تاسو ته درښیم چې څنګه کولی شو چې د هر ډول عکس څخه بیکګراوند ختم کړو. دوستانو بیا په تاسو په سټارټ فروم فوټو باندې کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړو دوستانو تاسو ګالرۍ ته بیایي. دلته تاسو ته ګالرۍ ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. دوستانو په دې باندې مو چې کلیک واخیستو، اوس دا د ګالرۍ ته ځو. دوستانو اوس دلته زه یو عکس ورته انتخابوم او تاسو چې هر عکس غواړئ زه به ورته دا یو عکس انتخاب کړم. دې باندې مو کلیک وکړ. دوستانو دا عکس مو ورته انتخاب کړو، دا دی. دوستانو اوس د شاته تور بیکګراوند چې دی دا ختم شو په دې ډول. اوس دوستانو تاسو لاندې راځئ، داسې په دې ځای کې به د لومړي اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. د لومړی عکس چې دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې کلیک وکړ دوستانو تاسو ته عکس مخ ته ښکاره شو. اوس به چې غواړئ ګالرۍ ته یې واړوئ، په ایکسپورټ باندې به تاسو کلیک واخلئ. دوستانو په ایکسپورټ باندې مو چې کلیک واخیسته، دلته تاسو ته ولیکل سیو ټو ګالرۍ، یعنې تاسو کولی شئ اوس د عکس چې دی ګالرۍ ته یې داخل کړئ. په دې باندې مو کلیک وکړو دوستانو، دا دی ګالرۍ ته ټیک مار علامه یې راکړه، ګالرۍ ته دا عکس داخل شو. اوس دوستانو د عکس لپاره نور شرایط هم پاتې دي، باید تاسو دا هم ترسره کړئ. دوستانو هلته مو چې کله عکس فوټو روم کې ایډیټ پای ته ورسوو، اوس به تاسو د پیکزیلی راشئ د پیکزیلی په نامه اپلیکیشن ته. دا به هم له تاسو مخکې پلی سټور ته ډاونلوډ کړی وي، دې ته به تاسو راشئ. په دې باندې به کلیک وکړئ. دوستانو بیا به دلته په کینسل باندې کلیک واخلئ. په کینسل باندې مو چې دوستانو کله کلیک واخیسته، دلته د نیو ټیکس په نامه دا به داسې په دا بلټي باندې کلیک وکړئ، داسې به دا ډیلیټ شي. دا مو چې کله ډیلیټ کړو دوستانو په اوکې باندې به کلیک واخلئ. دوستانو که تاسو غواړئ چې دې ته بیکګراوند سپین کړئ، په دې اپشن باندې کلیک واخلئ، په دې باندې وبخئ، په دې باندې کلیک واخلئ او په دې کې وروستی اپشن چې دی سپین بیکګراوند دا ورته انتخاب کړئ. دا دی دوستانو سپین بیکګراوند ورته انتخاب شو. اوس دوستانو غواړو چې عکس له ګالرۍ څخه هغه عکس چې فوټو روم په نامه اپلیکیشن کې مو مخکې جوړ کړی دی همدلته راواړوو. دا دی دوستانو اوس مو کلیک واخیستو له خیره سره. اوس به دلته هغه عکس چې دی به مخې ته راشي. دا دی دوستانو عکس چې دی مخې ته راغی، دا به داسې لږ زوم کړو. دوستانو دا به لږ داسې زوم کړو او بیا به په ټیک مار علامه باندې د ټیک مار علامه باندې به کلیک واخلئ. په دې باندې مو چې دوستانو کلیک واخیستو، دوستانو په دې باندې مو چې کله دا دی دوستانو عکس دلته راغی، داسې به دا لږ زوم کړئ، داسې به لاندې راشئ، دا به لږ زوم کړئ، په د کوینچ کې نیسئ، د خپله زوم کېږي. دوستانو دا عکس جوړول چې دی لږ څه مهم دي او لږ څه وخت هم نیسي. په همدې اساس تاسو لپاره لومړی عکس ډیزاین کوو. دوستانو دا مو چې کله د عکس ډیزاین کړه، بیا به لاندې اپشن ته راشئ. دې اپشن ته به تاسو راشئ دوستانو، د دې اپشن ته په دې کې به تاسو دوستانو د دوهم سایز به انتخاب کړئ،
سیو از ایمیج په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ. په دې باندې مو چې کلیک واخیسته دوستانو دلته تاسو ته دوه اپشنې درکوي جی پی جی او بل پی ان جی. دوستانو تاسو به د لومړی اپشن انتخابوئ. دوهم به ځکه تاسو نه انتخابوئ دا د یوټیوب لپاره دی او د لومړی چې دی تاسو عکسونو لپاره دی. سمه ده. په دې کې به تاسو دا جی پی جی انتخاب کړئ او بیا به په سیو ټو ګالري باندې کلیک واخلئ دوستانو. په دې باندې مو چې دوستانو کلیک واخیستو تاسو عکس ګالرۍ ته داخل شو. اوس دوستانو د دواړه پروګرامونو کار پای ته ورسېدو. وروستی اپشن چې پاتې دی ایمیج سایز په نامه اپلیکیشن دی. دا به تاسو مخکې هم له پلی سټور څخه درته ډاونلوډ کړی وي. دوستانو اوس به په دې باندې کلیک واخلئ. په دې باندې مو چې دوستانو کله کلیک واخیستو اوس به دلته تاسو راشئ دې اپشن ته. دلته به تاسو ګالرۍ څخه هغه عکس چې تاسو ایډیټ کړی دی هغه به دلته راوړئ او دلته به یوازې تاسو سایز برابر کړئ. اوس کلیک کوو په دې باندې. دوستانو په دې باندې مو چې کلیک وکړ تاسو ته د هغه عکس چې دی دا دی. دوستانو دلته تاسو ته فولډر جوړیږي. مخکې دوستانو صبر وکړئ. دلته دوستانو تاسو ته د پیکزلا په نامه فولډر جوړیږي په موبایل کې. دا به تاسو کولاو کړئ. دا مو دوستانو چې کله کولاو کړه لومړی اپشن به تاسو وټاکئ. دا اپشن مو چې کله دوستانو وټاکه اوس به په دې باندې کلیک واخلئ. دوستانو دا دی دلته سایز هم تاسو کمولی او زیاتولی شئ او دلته مثلا 1200 هر څومره چې غواړئ دوستانو ورته انتخابولی شئ. خو دوستانو چې د امریکا لاټرۍ لپاره تر ټولو بهترین عکس دی هغه د 600 په 600 پکسلو تر مابین دی. دوستانو اوس دلته به زه ورته ولیکم په دې ویټ د ویډ چې لیکلی دوستانو په دې کې به زه هم 600 ولیکم او ترڅنګ دوستانو په دې خانه کې به زه هم 600 ولیکم. په دې کې مو چې دوستانو هر کله 600 ولیکه دوستانو دا عکس چې دی بالکل خپل بهترین هغه ته راغلی دی سایز ته او تاسو هم کولی شئ چې دا ډول عکس ورته برابر کړئ. دوستانو اوس به تاسو په د کوم د ډاونلوډ رمای چې لیکلي دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. په دې باندې مو چې دوستانو هر کله کلیک وکړو تاسو ته عکس ګالرۍ ته داخلیږي. یعنې ګالرۍ ته به تاسو ته داخل شي. زه ورباندې کلیک کوم. دا دی دوستانو دا عکس چې دی ګالرۍ ته له خیره سره داخل شه. دوستانو دا نن ویډیو چې تاسو ته مې د امریکا ډیو لاټرۍ د عکس په اړه جوړه کړې ده. دوستانو په راتلونکي کې انشاءالله تاسو ته د امریکا د ثبت نام په اړه هم پوره ویډیو جوړوم. دا چې ویډیو اوږده شوه وخت مو نه نیسمه نوره یوازې دا د عکس په باره کې دا ویډیو شوه او د ویډیو چې نن مې جوړه کړه تاسو ته د یوازې د عکس په باره کې جوړه شوه او انشاءالله راتلونکي کې درته امریکا د لاټرۍ ثبت نام په اړه ټوله ویډیو جوړوم په ویډیو شکل باندې. دوستانو که تر اوسه پورې مو زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره همدا اوس زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه حتما یې تر نورو ملګرو ورسوئ. ډېره مننه کوم هر چیرې چې یاست خدای پامان.